یو ډیر دیندار انسان چې د هغه ښځه به په کور کې یوازې وه او دا به هره ورځ کار لتلو چې په بازار کې د داسې یو سامان دکانو چې د به د ښځو سامان یا کریم پوډر وغیره خرڅول چې دته یوه ورځ یوه ښځه راغله او د ده د نظره ډیره زیاته خوږه ولګېده. نو چې کله د ده نه هغه ښځې د بنګړو سودا کوله نو ښځې ورته وویل چې ته ماته بنګړي هم واچوه. کله چې ورته د بنګړي اچول نو په هغه دوران کې پرې د ده مینه راغله او د هغې لاس ته زور ورکو. کله چې دغه ښځه لاړه او دا سړی ماښام کور ته راغی نو ولیدل چې د ده ښځه په ژړا باندې ناسته ده او ډیره ژاړي. خاوند یې ترې پوښتنه وکړه چې څه چل شوی دی. ښځې ورته وویل چې نن موږ سره ډیر عجیبه کار وشو. زموږ کور ته به چې کوم پیو خرڅوونکي پی راوړل یعنې شوده به یې راوړل او موږ به ترې په پیسو اخیستل. نن چې زه وروتم او د ور شاته ولاړم نو هغه ما پسې ور خلاص کو او زه خلاص مخ ولیدلم او د ډیر څه کولو کوشش یې کولو خو زه کور ته زر راننوتم. کله چې سړي دا خبرې واورېدې نو ډیر زیات خفه هم شو. ښځې ته یې وویل چې واقعا د بدو بدله اخیستل کیږي. نن ما په بازار کې یو ښځې سره داسې کار کړی دی او زما هم په زړه کې همدغسې خواهش ظاهر شوی و نو ځکه د هغې بدله زما د ښځې نه واخیستل شوه. سړي توبه وویسته او واده یې وکړه چې بیا به هېڅکله هم داسې غلط حرکت نه کوي. په سبا باندې همغه پی خرڅوونکی هم د دوی کور ته راغی. دا ښځه زړه نا زړه وروته د دروازې شاته ولاړه وه چې دغه پی خرڅوونکي ورته وویل زه ستا نه معافي غواړم، پرون زه په ځان نه یم پوه شوی، معلومه نه ده چې په ما باندې څه شوي و چې زما نه داسې حرکت وشو. ښځې هم ورته وویل چې ما د الله د رضا لپاره معاف کړی، خو پام کوه چې بیا هېڅکله هم داسې غلط حرکت هیڅ چا سره هم ونه کړي. قدرمنو دوستانو که موږ وګورو نو دا یو حقیقت دی چې کوم انسان پردو ښځو سره زنا کوي یا نور ناروا کارونه کوي نو د هغه کورنۍ کې د هغې بدله اخیستل کیږي. نو هېڅکله هم داسې غلط او ناروا کارونو ته دعوت ورکول نه وي پکار. د الله تعالی طرف ته متوجه کېدل پکار وي. الله تعالی دې موږ تاسو او ټول مسلمانان له داسې پلیت عمل نه وساتي. دا ویډیو در سره لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله پامان.